هیڅوک نشي کولی چې دې وړوکي لایټر اور ته هم 1 سکنډ یا 10 سکنډ لاس ونیسي. نو وایه ته څه خیال کوې چې هغه وعده د الله د جهنم به دروغ وي؟ که چېرته ته باندې ته یقین لرې. دلته صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځان وساتئ د جهنم د اور نه. دا اور څو ځلې پاک شوی دی په اوبو کې نسبت د هغه اور مطابق. په څه شي باندې؟ په صدقات باندې. تاسو چېرته یو خرما هم چاته ورکوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بختنه وشوه یا رسول الله که موږ سره یو خرما هم نه وي. نو هغه ورته وفرمیل چې یو ښه الفاظ هم چان صدقه کیدی شي. صدقه تاسو الله ته نور هم نزدې کوي او د دې اور نه بچ کوي. دا اور فیکم چې رحمت دی نسبت د هغه اور نه. ورونو خویندو زه ته داسې نه وایم ته ډېر څه وکړه. اصل کې دا په دې معنا نه ده چې تا څه شی ورکړي دي، څومره غټې پیسې دې ورکړي دي، څومره کومکونه دې کړي. نه، دا په دې معنا ده چې تا په کم نیت ورکړي دي. او مهمه دا ده چې تا سره څه شی دی چې دې په دې نیت ورکړي چې الله دې ما دې اور نه وساتي. په همدې نیت چې موږ هم په همدې سفر کې د جهنم د اور نه ځان ساتلو کې د الله رضا لاس وړلو کې قمر ټیم هم لږ مصروف دی. که تاسو غواړئ چې ستاسو کومکونه موږ خلکو ته ورسو، الحمدلله موږ په 14 مختلف ولایتونو کومکونه کوو. په ژمي کې هم 1,023,000 ډالر خلکو ته کومک ورکړی دی. هغه ستاسو کومک موږ خلکو ته رسولی. موږ 100% ډونیشن پالیسي لرو، یعنې هر مقدار تاسو چې موږ ته راکوئ ډایرکټ خلکو ته ورکوو. اداري مصرفات ته موږ 1 روپۍ هم نه اخلو ځکه موږ جدا هغوی ته فنډ لرو. خو ورور یو کار وکړه، دا جدي ونیسه.